بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کفایت الله امانی یم او نن غواړم چې د ډینګي وایرس په اړه یو څه لنډ معلومات تاسو ته درکړم. د ډینګي وایرس په اړه به موږ د دې په تعریف باندې، د دې په انتقال په لارو باندې، د دې په اپیډیمیولوژي باندې، د دې په اسبابو باندې، د دې په کلینیکي لوحه باندې، د دې په مساعدونکو فکتورونو باندې، همدارنګه د دې په تشخیص، تفریقي تشخیص، د دې په مخنیوي باندې او د دې په اختلالاتو او درملنه باندې به چې دی خبرې کوم. ډینګي فیور یا د ډینګي تبه چې د بریک بون فیور په نوم باندې هم یادیږي، د فلاوي وایرس کوم چې یو سنګل سټرینډډ آر ان ای وایرس دی، د دې له امله منځته راځي. دا وایرس چې دی د 40 نه تر 80 ملي مترو پورې قطر لري او د ښځینه ایجپټي ایډس ماسکویټو غوماشې د چیچلو له کبله انتقالیږي. دغه غوماشې خصوصا د ورځې لخوا چیچل کوي، یعنې په رڼا ورځ باندې چې دی چیچل کوي. انسان یې اولنی میزبان دی. همدارنګه دغه وایرس د وینې د منتنو محصولاتو، منتنې ستنې، پرینیټل انتقال او همدارنګه د غړو د پیوند څخه هم انتقالیږي. دا غوماشې چې دی اکثرا په چټلو اوبو کې، ډنډونو کې او ناپاکه ځایونو کې چې دی اوسیږي. د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال چې دی ډیر عام نه دی او صورت نه نیسي. که چیرې په هغه ټولنه کې کومه کې چې وګړي د وایرس په مقابل کې مقاومت ونه لري او هلته دا وایرس راڅرګند شي، نو د اپیډیمیک حملې لامل به یې 50 نه 80% ته ورسیږي. اپیډیمي داسې یوه ناروغۍ ته وایي چې په عادي ډول په یو ځای کې موجوده نه وي او په ناڅاپي ډول چې دی رامنځته شي او بیا وروسته چې دی په ناروغۍ چې دی ډېرو ځایونو ته خپره شي. د دې ناروغۍ پرمختللی ډول د هیموراجیک فیور او د هیموراجیک تبې او شاک په نوم باندې یادیږي. په مکسیکو کې د تبې دوهم لوی سبب ګڼل شوی دی. د WHO د یو راپور له مخې د ډینګي تبه اوس په 128 هیوادونو کې چې د انډیمیک حالت کې ده، چې هر کال 400 میلیونه خلک په دې باندې اخته کېږي او د دې جملې څخه 100 میلیونه خلک چې دی د دغه ناروغۍ څخه بیا کړېږي او هراس چې دی پکې منځته راځي. په 2019 کال کې د ډینګي تبې زیاتې پیښې په آسیایي هیوادونو کې تقریبا 80% په آسیایي هیوادونو کې او همدارنګه لاتیني امریکا کې چې دی ثبت شوي دي. په 2020 کال کې دغه پیښې د بنګلادیش په هیواد کې، مالیزیا کې، فلیپین کې، ویتنام کې، هندوستان کې، سریلانکا کې، فرانس، سنګاپور او پاکستان کې چې دی زیاتې شوي دي، چې اوس یې د افغانستان په زیاتره سرحدي سیمو کې چې دی هم واقعیت لیدل شوي دي. د دې وایرس لاملونه چې دی خپل دغه ډینګي وایرس چې دی 15 ډوله سیروټایپ لري، چې د ډینګي وایرس 1، ډینګي وایرس 2، ډینګي وایرس 3، ډینګي وایرس 4 او ډینګي وایرس 5 په نوم باندې یادیږي، چې دغه هر ډول یې کولی شي چې دی ناروغي منځته راوړي. کلینیکي لوحه د ناروغۍ د تفریح دوره چې دی د 3 نه تر 14 ورځې ده، یعنې کله چې غوماشې د دغې غوماشې په واسطه باندې انسان وچیچل شي، نو د 3 نه تر 14 ورځو پورې چې دی ورځې وروسته چې دی اعراض ښکاره کېږي. ناروغي اکثرا چې دی بې عرضه وي، چې یوازې 0% د ناروغانو کې چې دی عرضي وي او هغوی تر سیویر هیموراجیک تبې، ډینګي شاک سینډروم او بالاخره مړینې ته رسېدلی شي. د ناروغۍ ځانګړي اعراض چې دی له ناڅاپي تبې، سردرد، ملادرد، زړه بدوالي، کانګې، سترګو شاوخوا برخې دردونه، د هډوکو دردونه، عضلي دردونه، د بندونو دردونه، همدارنګه د پوستکي د پاسه د سرو خالونو پیدا کېدل موجود وي او په ماشومانو کې چې دی د انیمیا نښې چې دی هم شتون لري. ناروغان په 3 حالتونو کې چې د کلینیک ته راتللی شي، چې لومړی چې د هغه فبریل مرحله ده. په دې مرحله کې ناروغ 40 درجې سانتیګریډ سره ناڅاپي تبه، سردرد او د ټول بدن درد لري. عضلات او بندونو دردونه چې دا حالت د 2 نه تر 7 ورځو پورې دوام کولی شي. په دې مرحله کې 50 نه تر 80% د ناروغانو کې کېدلی شي د پوستکي رش رامنځته شي، چې په اوله یا دوهمه ورځ به ټول پوستکی چې دی سور واوړي. په دې مرحله کې ناروغان ته کېدلی شي اسهال او کانګې هم پیدا شي، چې بیا وروسته د 4 نه 7 ورځو په موده کې به چې دی دغه د پوستکي رش چې دی دا د شري په ډول باندې چې دی بدلون ومومي. کله کله د ناروغانو د پوزې او د خولې د مغاتې غشا څخه چې دی په کمې اندازې سره وینه هم بهیږي. دوهمه مرحله چې دا هغه کریټیکل مرحله ده. په دې مرحله کې ناروغ د شدیدې تبې سره 2-3 ورځې تېرې کړې وي، چې کېدلی شي د ناروغ سینه او ګېډه کې چې دی مایعاتو تجمع کړي وي، ناروغان اسایټس ولري، پلیورل افیوژن ولري، همدارنګه د بدن د مایعاتو
کموالی چې ناروغ هایپوټنشن ته وړي، د بدن حیاتي غړو ته د وینې رسولو ستونزه موجوده وي، د حیاتي غړو د دندو خرابوالی موجود وي او د هضمي لارې څخه د وینې بهیدنه چې دا بیا ناروغ شاک ته وړي، کوم چې د ډینګي شاک سینډروم په نوم باندې یادیږي. بله مرحله چې دا هغه ریکوري یا د روغوالي مرحله ده چې دا 2 نه 3 ورځې دوام کوي. په دې مرحله کې که څه هم ناروغ ښه خوا ته درومي، د پوستکي خارښت او د زړه حرکات کم وي، همداراز ناروغ د توازن لیول درست نه وي، سیزر ورته پیدا کېدلی شي. د ډینګي وایرس د بدن ځینې سیستمونه اغېزمن کولی شي چې په نتیجه کې ناروغ ته مختلفې ډوله نښې او ګیلې چې دی پکې راڅرګندېدلی شي، لکه د ناروغ شعور چې دی د شعور زیار راتللی شي، همدارنګه ګولینبیر سینډروم پکې منځته راتللی شي چې دا بیا د مړینې سبب ګرځي، همدارنګه دغه وایرس چې دی زړه او ځیګر هم اخته کولی شي. د ډینګي وایرس لپاره مساعدونکي فکتورونه: د ډینګي ناروغۍ چانس عموما په هغه ناروغانو کې چې عمرونه یې کم وي، انفانټ زیات اخته کوي، همدارنګه ښځینه جنس زیات اخته کوي، خصوصا هغه ښځینه چې حمل ولري، همدارنګه هغه ناروغان چې مزمنې ناروغۍ ولري لکه شکر ولري، استما ولري، اوبیسیټي ولري، چاغوالی ولري او د زړه ناروغۍ ولري، او هغه څوک چې د دغه اندان سره دوباره مخ شي، دا چې د دغه وایرس ته چې دی زیات مساعد خلک دي. اوس راځو د دې په تشخیص باندې خبرې کوو. په انډیمیک اصحاح کې د ډینګي فیور په تشخیص کې کلینیکي نښې او فزیکي کتنه رول لري، خو په اولو مرحلو کې یې د دغه وایرس توپیر له نورو وایرسي ناروغیو څخه چې دی ستونزمن دی. که چیرې ناروغ د تبې سره زړه بدوالی، کانګې، خپور رش او د دبلیو بي سي تعداد یې کم وي، معنا دا چې ناروغ په انډیمیک اصحاح کې ژوند کوي. د ناروغۍ په اولو وختونو کې ټول ټیسټونه منفي کېدلی شي، خو بیا هم تشخیص یې د سیرالوژي له مخې کېږي چې ترومبوسایټوپینیا به موجوده وي، آی جي جي به پکې موجوده وي، آی جي ام انټي باډیګانې به پکې موجوده وي، همدارنګه پی سي آر ټیسټ هم پکې چې دی مثبت کېدلی شي. ایسار چې دی دا په ډېرو پېښو کې نورمال وي. د ناروغۍ توپیري تشخیص چې دی باید له ډیرو انتاني ناروغیو سره، خصوصا د مورکې سره، ملاریا سره، انفلونزا سره، مننجوکوکل ناروغۍ، روبیلا او بکټیریل سیپسس سره چې دی ترسره شي. مخنیوی: تر اوسه پورې د ډینګي فیور لپاره یا د ډینګي تبې لپاره د دغه وایرس لپاره خاص واکسین نه دی موجود. د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د غوماشې د چیچلو څخه ځان وساتل شي، د پشخانو استعمال چې دی زیات کړل شي، حشره وژونکي درمل چې دی په خپلو کورونو اوسېدو ځایونو کې چې دی وشیندل شي، هغه ډنډونه چې سرونه خلاص وي هغه چې دی بند کړل شي، همدارنګه په هغه ساحه کې چې دغه وایرس زیات وي په کور کې پاتې کېدل موثر دي. پاکې اوبه وڅښل شي، عموما حفظ الصحې ته چې دی خاصه پاملرنه وشي. که چیرې دغه وایرس همداسې پاتې شي نو کولی شي چې ډېر خطرناک اختلاطات منځته راوړي، مثلا اختلاطات یې سینه بغل کېدلی شي، بون میرو فیلر کېدلی شي، آرایټس کېدلی شي، ریټینل هیمورج ورکولی شي، همدارنګه انسفالایټس ورکولی شي، ګولنبیر سینډروم ورکولی شي او جنجیوایټس چې دی ورکولی شي. اوس د وایرس له وجې د مړینې په علتونو باندې خبرې کوو چې د دغه وایرس له وجې د مړینې علتونه څه شی دی. کله چې ناروغي همداسې پاتې شي، تداوي نه کړل شي، نو ناروغ ترې مړ کېدلی شي. همدارنګه کله چې ناروغ په شاک کې پاتې شي، ناروغ ترې مړ کېدلی شي. کله چې دوامداره وینه چې دی موجوده وي، هغه تداوي نه کړل شي، مړینه واقع کېدلی شي. او کله چې ناروغانو ته مایعات د اندازې څخه زیات ورکول شي، مړینه واقع کېدلی شي. همدارنګه د نازوکوم یا لنتاناتو له وجې مړینه واقع کېدلی شي، او د ځیګر د عدم کفایۍ له وجې په دغه ناروغانو کې چې دی مړینه واقع کېدلی شي. درملنه: د دغه وایرس د دغه تبې لپاره خاصه درملنه نشته، خو عرضي تداوي ترسره کېږي چې ناروغانو ته مایعات ورکول کېږي، همدارنګه د اړتیا په صورت کې ورته بلډ ټرانسفیوژن کېږي، واسوپریسور درمل چې دی ناروغانو ته ورکول کېږي. په هغه حالت کې چې زیان اړونکي نښې موجودې وي او د ناروغ روغتیایي حالت د ډاډ ور نه وي، یعنې ناروغان د ډینګي تبې سره د خطر نښې ولري، لکه د ګیډې درد ولري، د ګیډې ټینډرنس ولري، اسایټس ولري، پلیورل افیوژن ولري، دوامدارې کانګې ولري، د مخاطي غشا څخه وینه بهیدنه ولري او همدارنګه ځیګر یې غټ شوی وي، نو دا ناروغان چې دی بیا په روغتون کې بستر کېږي او د ورید له لارې ورته د 1 نه تر 2 ورځو پورې چې دی مایعات ورکول کېږي. د تبې لپاره دغې ناروغانو ته اسیټامینوفین چې دی یا پرسټامول ورکول کېږي، خو دا په یاد ولرو چې انسایډ درمل، بروفین او اسپرین چې دی دغې ناروغانو ته هېڅکله هم نه ورکول کېږي، ځکه هغه د وینې خطر نور هم زیاتوي. نو دا د ډینګي وایرس په اړه یو څه معلومات چې له تاسو سره مشارک کړل، توجه څخه مو ځانګړې مننه.